د واده په لومړۍ شپه باید څه وکړو؟ یوازې د ځوان کول یا نسل د پوهاوي په نیت. د واده شپه یعنې زفاف د ګډ ژوند د پیل لومړۍ او ډېره سپېڅلې یا مقدسه شپه ده. سپېڅلتیا یې د دې روایت پر بنسټ ده چې وایي کوم مؤمن چې واده وکړي نو نیم ایمان یې پوره شي. د اسلام له سپېڅلي دین څخه څرګندېږي چې د مېړه او مېرمن یو ځای کېدل او له دې لارې څخه د جنسي غریزې پوره کول او هغه هم په ادب او سنت طریقې سره یو له غوره عبادتونو څخه دی. د اسلام د سپېڅلي دین په رڼا کې د پورته موضوعاتو یعنې د واده په لومړۍ شپه باید څه وکړو په اړه تفصیل د یوې ویډیویي او ان د کتابونو د حوصلې څخه وتلې خبره ده، خو دلته زه یوازې د یوټیوب د مینوالو حوصلې ته په کتو سره هغه ټکي چې یادونه یې ډېره اړینه برېښي لیکم. دا چې د نورو حیواناتو برعکس په انسانانو کې جنسي چل چلن عریضې نه بلکې یو څه پوهاوي ته اړتیا لري. نو په همدې بنسټ هغه ځوانې نجونې او هلکان چې د واده هوډ لري باید د لاندې یو څو ټکي په اړه پوهاوی ترلاسه کړي. لومړی د یو ځای کېدلو پیل په سنت ډول. د لومړي ځل لپاره چې کله ناوې له خپل مېړه سره یو ځای کېږي سنت تګلاره دا ده چې اول د خپلې مېرمنې د تندي ویښتان ونیسي، بسم الله ووایي او وروسته بیا دا دعا ولولي. ژباړه: ای خدایه، زه له تا د دې ښځې خیر غواړم، په عادتونو د هغې له تا نه د خیر سوال کوم او له شره د هغه پناه غواړم. دوهم د یو ځای کېدو د پیل په وخت کې بسم الله ویل اړین دي چې ډېر زیات برکت لري. یا د دعا ویل. ژباړه: ای خدایه، موږ د شیطان له شره لرې وساته او شیطان زما له آل اولاد نه لرې کړه چې تا زموږ په نصیب کې لیکلي دي. دریم د کوروالي په وخت کې باید ښځه او سړی ځان ټول لوڅ نه کړي، د یوه پرده پر ځان واچوي او خپل انساني کرامت وساتي. څلورم د حیض یا میاشتنۍ عادت یا وینې تویېدو او نفاس د ولادت څخه وروسته وینه تویېدنه په جریان کې له ښځې سره یو ځای کېدل حرام دی، ځکه حیض په معنا د ګندګۍ یا زخم دی چې پر دغه ورځو کې ښځه په عادتي شکل د رحم نه ناپاکه وینه غورځوي چې درد او تکلیف هم ورسره وي. نو په دې وخت کې یو ځای کېدل د نر لپاره د سختو مرضونو سبب ګرځي او د ښځې لپاره هم سخته وناسوي. پنځم د خپلې مېرمنې سره د شا یا مقعد له لوري یو ځایوالی سخته ګناه ده. په دې اړه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه کس ملعون یا لعنتي دی چې له خپلې ښځې سره د شا یعنې د حیضي موادو مخرج په طرف کې جمع وکړي. روا ابو داود احمد دا روایت کړی. د خپلې مېرمنې سره یو ځایوالی یو راز دی چې د دې راز ښکاره کول بدترینه ګناه او لویه ګناهګي ده. د یو ځایوالي په وخت کې د یو بل عاطفې اړتیاوو پېژندنه او د هغوی رعایت. نو درنو لیدونکو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر راتلونکو ویډیوګانو زموږ سره همراه واوسئ، انشاءالله ښایسته ویډیوګانې به تاسو ته تیاروو.